لومړی څپرکی د کړکۍ نه سالنګ رسا سپین ململو چې تقریبا هوار غوړېدلی و. د اوړي د وخته شیلې اوس هواره سپینه مځکه وه او ګړنګونه او ژور خوړونه یې داسې له واورو ډکو چې د نابلده سړي به زړه غوښتل چې د سړک نه ورکوز شي او چکر پرې ووهي. د واورې د دې ارتې ورشو آهنګ ایله دوه ځایه مات شوی و. یو د تونل خوله وه چې د کړکۍ نه داسې سر ته ورته وه چې بدن یې په سپین کفن پوښلی وي. بل هغه کمرو چې 4-5 کیلومتره د تونل کیڼې خواته د سړک خواته راکړوپ شوی و او په دیواله باندې د واورې د تم کېدو ځای نه و او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سوربخن ښکارېده لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره تې سپین څادر تاو شوی وي. دا 3 ورځې کېدې چې زه په شینټاغي کې ګیر وم، بلکې دواړه ګیرو. د بهر سره مې د ارتباط وسیلې یوه د لنډې څپې راډیو وه او بله همدا کړکۍ چې ما به د هغې نه د دې هیبتناک چاپېریال ننداره کوله. یوه بله وسیله هم وه چې وروسته به یې بیان کړم. اوس دا مشکلات لا کم و چې یو نابللی میلمه هم راته په بستر کې پروت و. پرون تر ماښامه پورې د مړز د بڼکو په اندازه څپولي داسې منظم ورېدل لکه چا چې د پلان د مخې وظیفه ورکړې وي. په لاعلاجه بلا کې نښتی وم. د مخابرې وسیله را سره وه مګر د نابللي په مخ کې مې د ډاکټر زړور سره مخابرې ته زړه نه شو ښه کولی. مخابرې ګټه هم نه درلوده. هغه وسلې غوښتې او هغه زما سره دلته په واورو کې نښتې وې. د مقاومت د ښاري پاڅون پیل ته 6 ورځې پاتې وې او زه به دا وسلې څنګه په خپل وخت وررسوم. دویم څپرکی شینټاغی زما د ګرځنده کور نوم و. په اصل کې لوی ټریلر موټرو چې په جرمني کې مې اخیستی و. کلیوالو ورباندې د شینټاغی نوم ایښی و چې په پارسي کې نیلزاغ بولي. د اوړي او شولګرو مارغه دی چې د سړک د سر د ټلیفون په مزو کینی او ټغیږي چې ملخ یا څمڅوکۍ وویني نو لکه باښه پرې راشي وشي او ایسته یې د ځان سره د ټلیفون د مزي سر ته یوسي او سر په څېړه یې ګړوت کړي. سپینې او ابي لیکې لري. د شینټاغې کمالات ډیرو. د دیواله پورې داسې سیټونه و چې د شپې به دې راکش کړل نو بستر به شو. توشکې، نیالۍ، کمپلې دا ټول یې لرل. په لر سر کې یو نغری یادا شو چې په ګاز چلیده. د ګاز 4 ټانکۍ بهر د موټر په اړخ پورې ټینګې وي او یو نل ترې نغري ته راغلی و. که یوه به تشه شوه د تڼۍ په وهلو به بله ټانکۍ چالانه شوه. همدې ګاز د شینټاغې د ګرمولو کار هم ورکوه. د تیلو هم 3 ټانکۍ وې چې اتومات به د یوې په تشېدلو بله چالانه شوه. یو یخچال هم و چې په ګاز چلیده. د اوبو ټانکۍ د موټر په بام وه خو د هغې نه داسې د لیمڅي په شان یو کالی تاو شوی چې په ژمي یې کنګل نه وهي او په اوړي کې اوبه لکه د ترموز داسې سړې وي. شینټاغی ما په جرمني کې د داسې یوه سیلاني نه واخیست چې ټولې دنیا ته یې ورکې سفرونه کړي وو او اوس یې پیسې نه لرلې چې خپل ملک امریکا ته پرې لاړ شي. د شینټاغي په باډۍ باندې د اسیا د زیاتره ملکونو ټاپې وې. د نیپال د دالای لاما، د تایلند د طلایي معبد، حتی د بامیانو د بوتانو تصویرونه او پوسټرونه هم چې د ویل په کابل کې د ګرځندوی د دفتر نه اخیستی و. د مخکې زه ورپسې دواړه د موټر نه چار چاپېره تاویدو او پوسټرونه یې داسې په شوق راښودل او په داسې آب و تاب یې کیسې کولې لکه چې د اسیا په دوره مې بیایي. په هماغه جرمني کې مې د موټر ټول ماشین او پرزې نوې کړې او وطن ته روان شوم. د جرمني نه یوګوسلاویې ته، بیا بلغاریې او بیا ترکیې ته لاړم. هلته او ګوټ کې د استانبول نه تر ایران او بیا نو د ایران له لارې په 2 هفتو کې افغانستان ته ورسېدم. کلي ته په رسېدو مې موټر د کاله شاته ودروه.
بیا نو د کلیوالو ورباندې وار نه و. زه او زما ستړي مشي هیره وه. د خارج د تګ نه پخوا مې زیات قدر و، او چې به د کابل د علي آباد د روغتون نه په رخصتۍ کلي ته راغلم نو د مریضانو به راباندې وار نه و. مګر اوس زه هیر وم او بس د موټر نندارې ته به د نږدې لرې کلو خلکو لام جوړ کړی و، او حتی د کلي ښځو به هم په دې او هغې بانې ځانونه وررسول. زما کشر رور د ځانه د سیلانیانو لارښود جوړ کړی و، او کری ورځ به یې د موټر کمالات خلکو ته ورښودل. د نو تقریبا د کور نه کډه وکړه، شپه ورځ به په موټر کې اوسېده، او چې نور نه وو نو ارنډونه به یې ترې ایستل چې لر بر کلي د دې نه غافل نشي چې موږ داسې یوه بلا لرو. خپل سپی هم د شپې د ټایر پورې تړه، او د بدو سترګو د شړلو دپاره یې د موټر په بهرنۍ ټنډه او د ډریور دواړو خواو ته تعویزونه وځړول. مور او پلار مې په ظاهر کې څه نه ویل، خو زه پوهېدم چې راباندې په غوسه دي. کشر رور راته شیطاني وکړه چې ټول وایي چې هلک 4 کاله ورکو، او ویله دا په شا راوړې بلا د کاله شاته راته ودروله. خدای ګو چې زه هم یو څه ترور غوندې شوم چې خلک به ضرور وایي چې د دهقان زوی ګوره او داسې کونوازي. زموږ خپل د کلي مولا یوه ورځ راته صفا وویل چې یاره ډاکټر جانه که د دې بلا په ځای دی یو تراکتور راوستی وی یا د والګا راوستی وی، یو څه خو به مو لاس پرې سپک شوی و. ما د ځان سره ویل اوس خو د کلي د خندا شوې، کومه چاره یې وکړه. پس د ډېر فکره یوه ورځ د سباناري په وخت کې ما په جګ غږ چې ټولې واورې خپل کشر رور ته ویل زما زړه دی چې یو ځل د غزني په زیارتونو وګرځم، ته راسره ځې؟ هغه په ډېر شوق ویل کله روانېږو؟ زه هم په خپلې خبرې کې ونښتم. 3 ورځې پس مور او پلار مې یو بل ته ځیر وکتل، او پس له چای هر سړی په خپل کار پسې لاړ. د شپې مې چې ابا د خپل عادت سره سم د ورځې په چارو زما او مور سره مې وغږېدم. شنې چای یې وڅښلې، نو پاڅېده او لکه د هرې شپې په شان یې ویل ستاسو مرکه خوږه ده، خو زه به لاړ شم خپلې کوټې ته چې وظیفه وکړم. مور مې زه تم کړم شیطانه ته خو پوهېدې چې ابا دې په زیارتونو مین دی، نو په دې خبرې کې د څه مطلب و؟ ما ورته وم وصل ته هم را سره لاړه شه چې دا ملکونه در باندې وګورم. هغې ویل ته خو ورځه پلار ته دې ووایه، ګوندې هغه یې ومني. زه چې د پلار کوټې ته روانېدم نو په هغه خپله شیطان وزمه خندا مې ورته کړه. ولې مې کړه وې؟ زه پوهېږم چې تا و ابا مې لا د وخته د سفر موزې په پښو کړي دي. زموږ دا سفر تقریبا 6 شپې وو، او داسې ښکاري چې زما مور او پلار چې بې د پښې له پښو نه بل قسم مزل نه و کړی. په اول ځل د سفر په عیش پوهه شول. د مور مې ګازي نغری ډېر خوښ شو چې بیلوګي او د لمدو لرګو د بلولو د سرخوږي نه په لږه شیبه کې خواړه برابرول، البته د ګاز چالانول او دا نورې خبرې ټول زما وقي ورور کولې. پلار مې چې په 10 ځلې دا سپسپرلی او کله لا هم په خیبله د خوږیاڼو خان آباد تر منځ یې مزلونه کړي وو هم خوشحاله وو، خو په خوله یې څه نه ویل. کله به چې کومې بیشې ته ورسېدو یا مثلا د درې ښکاري تنګي ته چې دواړو خواو ته د غره دیوالونه وو او د سړک د ژۍ سره جوخت کوز څپان سیند بهېده چې اوبه یې د پاسه شنې لګېدې، نو بیا به خپل جیبي ویشتن ساعت چې حاجي سلطان ورته د حج نه راوړی و راویست چې ګوندې د لمانځه وخت دی. مګر زه پوهېدم چې ابا مازې د یو اشنا ځای ملاقات کوي. ما به هم موټر ودراوه او ټول به سیند ته ورکوز شو. ابا به ډېره شیبه په یوه تیږه ناست او د سیند د غړمبار انګازو ته به مراقبه تللی و. دا به اول ځل و چې د ډریور او کلنډر ګواښونه به نه وو چې هله یې سپاره شی. په لار کې مې پلار راته د خپلو مزلونو کیسې کولې او هغه ځایونه به یې راښودل چې ده پکې شپه کړې وه. هسې له پښو لوېدلی ښکار یې کړی و او یا په غلو اوښتی و. په بل کال ما تجویز وکړ چې د ګلې سرخ په میله کې مزار شریف ته لاړ شو، خو پلار مې ویل چې ګلې سرخ د زردشتیانو میله ده،
د نوروز جشن د شریعت له مخې نه عرفه دی. د هغې په ځای خوږیاڼو ته لاړو چې زموږ اصلي ټاټوبی دی. پلار مې ما ته وویل چې هلته سیالان او تربورونه دي. په موټر کې به نه څملو چې بیا پیغورونه رانه کړي. په 3م کال د شینټاغې د ټولو نه د لوی ازمایښت وار راغی. پلار او مور مې د ډېره وخته حج ته لیواله او هر کال به مې پلار عریضې ورکولې، خو پچه به یې نه خده. د حاجیانو کاروان به چې روان شو نو پلار او مور به مې د هغې د راتګ پورې ګنګ سو. مور به مې چې د غوا د لشلو نه پس راغله، د وچو شوو اوښکو لاره به یې په مخ کارېده او پلار به مې تل له ځانه سره بنګېده او کوم شی به یې ویلې چې په اول کې ما د سندرې د زمزمې خیال پرې کوه، خو یوه ورځ مې کتل چې ابا د ځانه سره بنګېږي او په شمله خپلې سترګې وچوي. پوهه شوم چې د حج ارمان کوي. ما دویو ته هیڅ ونه ویل، خو خپل پلان مې جوړ کړ. پټ مې پاسپورټونه په کندوز کې جوړ کړل. د موټر ټانکۍ مې په کشر رور ډکې کړې او هله مې دویو ته اعلان وکړ چې ټوله کورنۍ حج ته روان یو. مور مې په ژړا سره شوه، لاسونه یې اسمان ته ونیول. خالقه د بیچاره و چاره سازه. او بیا یې نو مرۍ ونښته او مړې اوښکې تویولې. پلار مې چې خبر شو نو لکه همیش چې د احساساتي کېدو په حال کې د ده عادت و، په بیړه د کوره ووته او چې زه شیبه پس ورپسې ورغلم، ګورم چې په باغ کې د مڼې یو نیالګی پیونده وي. په ډېر غم او ډېره ښادۍ دواړو کې به خپل راجس چاقو چې اوس یې تیغ د غوندې ستن په شان نری شوی و راویست. د نیالګي پوستکی به یې د زخې په ځای کې څیرې کړ. بیا به یې د پیوند شوې ونې یوه ټوټه یا زخه غوڅه کړه او د نیالګي په چاود کې به یې کېښوده. پوټکی به یې بیرته پرې راکش کړ. پرې شوی ځای به یې لکه جراح د توت د پوستکي په ریښکۍ وتاړه. یو څه توره خټه به یې ورپورې ومخله. بیا به یې هره ورځ د هغې معاینه کوله چې دې نوې زخې نیخ وهلی دی که نه، پیوند لګېدلی دی که نه. په دې کال ټوله کورنۍ حج ته لاړو. په کندهار کې د قادري بس د کاروان سره یو ځای شو. د هرات نه مشهد او له هغه ځایه د البرز په غرونو ګرګان عمل تهران ته ورسېدو. د کرمانشاه له لارې د قصر شیرین سرحد تاڼې نه د عراق په خاوره کې په کاظمین کې تم شو چې بغداد ته نږدې دی. بیا نو د خانقین د بندر له لارې اردن ته ننوتلو. بل تمځای مو د اردن پایتخت عمان. بیا نو د عربستان شمال لویدیځ ساحل ته ورسېدو او په ساحل کې نو د 2 ورځو په مزل همداسې جنوب ته روانو چې مکې مکرمې ته ورسېدو. یوه هفته تګ، یوه هفته راتګ، یوه هفته په مکې شریفې او یوه هفته بلکې 10 ورځې په مدینې منوره کې. د 50 لمونځونو دپاره معنا څه د پاسه 1 میاشت مو په دې سفر تېره کړه. دا سفر هم په خیرت تیر شو. شینټاغې هیڅ وران نه شو. یو څه تکلیف چې و هغه د عبور د مقرراتو او معلم لخوا و. دریم څپرکی دا د شینټاغې د 10 کاله پخوا کیسه وه. اوس حالات هم بدل شوي وو او زما او شینټاغې دواړو ځواني هم پوخوالي ته رسېدلې وه. زموږ په کور کې هم پخوانی جوش او خروش نه و. ابا لاړه وادي هم د هغې 40 پوره نه کړه. ما تل د ځانه دا پوښتنه کړې چې دا څنګه چل چې اکثره که د کاله ښځه مړه شي نو نارینه بله ښځه کوي او که میړه مړ شي نو ښځه ورپسې روانه وي. په کور کې زه پاتې شوم او کشر رور او شینټاغې. حالات خو ځکه بدل شول چې کمونیستي راغله او ورپسې شورویانو هم په افغانستان برید وکړ. یوه ورځ مې کشر رور د زړه خواله کوله. لالا زه خو مې د مور او پلار پسې ډېر خفه یم، خو اوس وایم ښه شو چې هغوی ژوندي نه وو. زما په یاد دی چې تا ورته ویل چې ابا راځه نامځکه خرڅه کړو او ننګرهار ته شو چې روسان را روان دي او دلته بې کسه یو. سادګۍ پلار مې درته په غوسه شو او ویل یې چې زما سره شرعي قواله وي د چا پلار خو دې د مځکه رانه ونیسي. زه وایم ښه شو چې هغې دا بده ورځ ونه لیده. کمونیستي لا په ښار کې وه
او زه ورور مې په کلي کې په دهقانۍ بوختو، خو په زړه کې دواړه سره پوهېدو چې نن دی که سبا دی دا ټکه په موږ هم رالویږي. د تاجي زامنو خو څو ځلې زما ورور ته د شینټاغې پیغورونه ورکړي وو او ویلې چې په هغې کې ستا ورور د امپریالیستانو سره مخابرې کوي او د همدې دپاره یې ډاکټري پرېښې ده. هغه ویل چې ډاکټري خو د پیسو چینه ده، چې محب الله ډاکټري پرېښوده په کومې بلې لا غوړې مړۍ به اوښتې وي. د اوبو او لارې په سر یې هم په موږ پیشرونه او ګواښونه کول. مقصد د پخوانو غوټو او تربګنیو په بیا کټولو یې شروع کړې وه. یوه ورځ چې زه په ښار کې د جمعې د لمانځه نه کلي ته راستون شوم، ګورم چې د شینټاغې نه سورټاغې جوړ شوی. ورور مې ټول د شاتو په شیري سور رنګ کړی دی، نه هغه پخواني پوسټرونه او څیرې او نقشې ورباندې وې او نه یې د ملکونو بیرغونه. زه پوه شوم چې دا د حوادثو سره زما د ورور د مقابلې طریقه وه، چې نور څه نوي رنګ خو د خلقي وي. وړې وړې پیښې کېدې چې زه پوهېدم چې کړۍ را باندې تنګېږي. د چاریار د نارو په ځای اوس هور را راغلې وه. بزګرانو به هم هور را ویله، خو په معنا یې نه پوهېدل. کله به یې پاشر کې نارې کړې د خدای په نامه هور را یا چار یاري هور را. کلو ته د جیپانو تګ را تګ زیات شوی و او خلکو به د مازدیګر له لمانځه نه پس د پخوا په شان وشتې او ټوکې نه کولې، بلکې د مایوسۍ او د شک په چوپتیا به یو بل ته کتل. یوه ورځ مې ورور راته کړل چې ته نور ځه کابل ته، ستا بودن نور دلته نه ستا دپاره ښه دی او نه زما دپاره. ما پرېږده چې یو بې سواده سړی یم، خپله دهقاني به کوم، ته بې هغې هم په کلي کې نه ځایږي. شینټاغې هم د دې ځای نه ورکړه، ډېر خلک ورته ګواښېږي. په بله ورځ مې ورور د شینټاغې په سنبالولو لګیا شو او زه لاړم په باغ وګرځېدم. بیا د شولو پټو ته لاړم او ښایسته شیبه مې د هغه وږو د اتڼ ننداره کوله چې د اوړي د نري شمال سره یې څڼې اچولې او د چینچڼو سیلونه ټیټ پرې الوتل او دومره لوی او ګڼ سیلونه و چې د شنو شولو په سر تور سیوری ورپسې روان و. په چوپه خوله مې د کلي سره چې د ژوند د نیمایي نه زیات کلونه مې پکې تیر کړي وو خدای پاماني وکړه. څلورم څپرکی. کابل نظر نورو ښارونو ته یو څه په دې ښه و چې یو څه وخت هم زه او شینټاغې پکې لادرکه شو. 3 کاله په کابل کې اوسېدم. کله کله کلي ته ورتلم چې خلک بدګمانه نشي. یوه ورځ د پوهنتون استاد ډاکټر زړور د پوهاند لاروي سره کور ته راغلل او په خبرو کې د ښاري مقاومت د یوې پټې شبکې د جوړېدو زیری راکړ چې دوی یې هم غړي وو. په دې کې د پوهنتون استادان د کابل او شینډن د هوایي ډګرونو منصبان هم شامل وو. ما تعجب کوه چې ولې ماته دا خبرې کوي. زما د سیاست سره د اول نه جوړه نه وه. پس له څو ورځو د پوهنتون دغه استادان بیا راغلل او ایله یې په مقصد پوه شوم. دویو ته زما شینټاغې په کار و. ما ورته ویل چې په دې ټوله نړۍ کې همدا یو موټر لرم او دا نشم درکولی. مګر دویو پخه یې ایښې وه. نه یوازې موټر غوښت بلکې زه هم د ډریور په حیث غوښتلم. داسې ښکاري چې دوی د ډېره وخته په خپل پلان باندې کار کړی و. دوی ویل چې باید د جهاد ابتکار تعلیم یافتهو ته په لاس ورشي. دوی استدلال کوي چې د کمونیزم او روس په مقابل کې د افغانانو مقاومت عامه پاڅون دی، د ظلم او د پردو د یرغل په مقابل کې پاڅون دی او تقدیر داسې راوستی ده چې افغانان مسلمانان دي، نو دا یو دینی جهاد هم دی. دوی ویل چې ملیت او دین په افغانانو کې داسې سره اخل شوي چې نه سره بیلیږي او د بیلیدو ضرورت هم نشته. زه له اره د خرب په ځای د ترپ سړی یم، مګر دا هسې بې سواده احساساتي خلک نه وو چې ما به په اسانه قانع کړی وی. ټول ډاکټران او ماسټران او یو څو تنه منصبداران چې ما ته د ملاقات حق حاصل و، هغوی ټولو په شوروي او یا امریکا کې ارکان حرب لوستی وو. د دوی شیپرونه د ډاکټر زړور اختراع وه چې د دهګل په فلسفه کې د ډاکټرۍ تیزس لیکلی و. ټول فلسفي اصطلاحات هغه هم چپي لکه تضاد، پرولتاریا، دیالکتیک، طبقات، ازداد او انتیتیز او داسې نور چې یوازې د دوی یوه وړه حلقه پرې هوارېدله
او موږ نورو ته یې صرف هغه برخې معلومې وي چې زموږ د کار او فعالیت سره ښایدل. په 2-3 هفتو کې مې پام شو چې زه هم تر ستوني ورکې کېوتی یم. نور هر څه تیار وو، فقط د وسلو ضرورت و چې د کابل نه قیام پیل شي. ما ته یې څه نه ویل، خو داسې پوهه شوم چې د ځینو طبقو د قومندانانو سره یې خبره پخه کړې وه. دا خبره ما بیا وروسته د اسمار د غرني غونډ د قومندان رؤوف خان نه په پېښور کې واورېده. داسې ښکاري چې دوی په کار پوهه خلک لرل، ځکه موټر یې یو څو ورځې رانه د جنګلک فابریکې ته بوته. هلته یې ټول انجن ورنوی کړ، د شاتو رنګ یې ترې ووهه او یو خړ د ډیران رنګ یې ورکړ. هلته چې بسترې وي بس یوه یې پرېښوده او د 3 نورو لاندې لوی د لرګو صندوقونه جوړ کړل او په سر یې د پلاستیکو پوښونه ورکړل چې ګویا د سرویس سیټونه شول چې سطر وخپای وشي. راډیویي مخابره یې لرې کړه او د هغې په ځای په زاړه دود د ټیلیګرام یو ماشین په دیوال کې پټ کړ چې یوه وړه کړکۍ ورخلاصېده. هغه هم د موټر د دیوال په شان لیکي رنګ کړې وه. د خلقیانو سره بیرغونه یې بهر ور باندې ودرول. زیاتیانو شینټاغې نه وو، سورټاغې هم نه وو، بلکې خړټاغې وو چې په ظاهر کې پمن او ډیران رنګه، خو په انجن کې ورته نویوالی راوست. پلان دا و چې زه به بیا یو ځلې کلي ته ځم او هلته به د خلقیانو سره لر او بر کېږم. بیا به نو د خان آباد نه کابل ته را روانېږم او په کیلګي کې به وسله او یوه نقشه اخلم. لا هم نه پوهېدم چې د چا نه به وسله اخلم او څنګه به یې کابل ته رسوم. تر اوسه پورې هم ماته د ډاکټر زړور شبکه هسې اوتې بوتې او د ټوکو ښکاره کېده، خو چې یو بوډا چې زما په خیال متقاعد منصبدارو څو شپې د ښوونځي د شاګرد په شان د ټیلیګرافي مخابرې سبق راکړ. د ځان سره مې وویل محب ګله کېوتې. 5م څپرکی. کیلګي د پولي خمري او دوشي ترمنځ یو لوی ډاګ دی چې یوې خواته یې د دوشي سیند او بلې خواته یې تر څو سترګې لګیږي ډاګ او ټیټې شنې غونډۍ دي. هغه د قیر سړک چې کابل ته ځي دا ډاګ تقریبا په نیمه یې غوڅوي. په اوړي کې د سیند د لوري بزګران هندوانې راوړي او د سړک پر غاړه کابل ته د تلونکو مسافرو د پاره خره کوي. دا هندوانې چندیان خوند لري، مګر خلک یې د لویوالي او ارزانوالي لپاره اخلي. د کیلګي یو بل شی چې زما تر اوسه یادیږي هغه یو عجیب شانې ښکارو. خلکو بدل ته باخي نیولې او بیا به یې د اورېدو د قراره په عربو خرڅولې. زه به چې کله خان آباد ته د تګ په لاره کې دلته راپیښ شوم نو لیدل به مې چې یو سړی لګیا دی یوه رسۍ په هوا کې چورلوي. دا رسۍ تقریبا 30-40 متره وه او نه پوهېدم چې دا یې څنګه په هوا کړې ده. د نږدې نه مې چې هغه ولیدله نو یو سر هماغه سر یې چې د سړي په لاس کې و نری او هغه بل سر یې پریړ او درونو او ښکارزن به نیم ساعت په هوا کې تاووله چې تر څو به د کاغذ پران په شان د هغې دروند سر هواګیر شو. د پړي په هواګیر سر کې د سینې غونډارې وو چې په هغې کې لومې وې. دغه د سینې غونډارې داسې جوړ شوی و لکه مرغۍ، گویا باخې به چې ولیده د مرغۍ ګمان به یې پرې وکړ او غوټه به یې پرې وکړه. بیا به نو د سینې په وړیو او لومې کې ونښته او سوټه بوټه به کوزه را پرېوته. اوس په کیلګي کې د روسانو د درنو وسلو یوه لویه ډیپو څه د مځکې په سر او څه د مځکې لاندې جوړه وه. ما ته وظیفه راکړل شوې وه چې د همدې ځایه نه به وسله او نقشه کابل ته رسوم. لوړ مازدیګر چې کیلګي ته ورسېدم. البته تر هغې د مخه وروسته هم رسېدلی شوم، خو هدایت همداسې و. د سړک غاړو ته هندوانې نافې ځکه چې د جدي میاشت وه، مګر یو څه د مني ارکاني خټکي لا هم دلته هلته دلی و. دوکان خو بیخي هم نه و، بس دلته هلته د خاورو ټیټ دیوالونه د لخلو کوچانو د شپول په شان د یوې څپرې نه راتاوو چې د اوړي نه پاتې وو او اوس خالي وو. حتی د سر څپرې هم نفې، مګر په دې لویه دښته کې یو دوکان و چې لا یې هم
لوګي له لرې ښکاره کېدل او همدا زما نښه وه. لوړه مازدیګر و چې د هغې مخې ته مې بریک وواهه. ناڅاپه مې په زړه د ویرې برید راغی. که مې وپېژني بیا به څه کړم؟ د روسانو د استنطاق مې اورېدلی و چې د تیږې نه هم اقرار اخیستی شي. برقي شاکونه خو یو عام شی دی. د یوه خلقي نه مې اورېدلی و چې ویل یې زموږ شوروي دوستان برقي شاکونه او شکنجې او جبري اعتراف د انساني کرامت نه لرې ګڼي. هغې داسې پیچکارۍ جوړې کړي چې چاته یې ورکړي بس لکه بلبله خپله ټول حال وایي. د زړه په تل کې حتی د خپلو کابلي دوستانو نه هم ویرېدم. کیدای شي چې نه مقاومت او نه بل څه، بلکې صرف زما د نیولو لپاره د KGB دسیسه وه. شینټاغه مې د سړک نه چپې وې خوا ته ودروه. چارقل مې وویلې او په ځان مې چوپ کړ او په توکل ورکوز شوم. په رستوران کې چې مې خلکو ورته هوټل وایه د ټاکلي قرار سره سم د زر کې د ښوروا فرمایش ورکړ او کېناستم. بیا نو شنې چای راغلی او ما هم ورته ډډه ووهله. چوکۍ خو نه وې خو سره قالینه غوړېدلې وه او د اوږدو توشکو هر سر ته د قالینو بالښتونه وو چې منځونه یې د بوسو ډک وو. د کوټې په سم نیمایي منځ کې یوه ابدانداره د بیلر نه جوړه شوې بخارۍ وه. د کوټې نه یوه وړه کړکۍ شاته پخلنځي ته خلاصه وه. په داسې ډاک کې د داسې یوه رستوران موجودیت په خپله د حیرانتیا خبره وه. 3-4 تنه منصبداران هم ناستو. چایونه یې څښل او یوه چې د پارسي لهجې وردګو ته ورته وه ټوکې کولې او نور ورته خندل. زه پوهه شوم چې همدلته د کېلګي په اډه کې د روسانو سره کار کوي. ماښام مهال دویو په خندا لاړل. زه په لمانځه ولاړم چې زما نفر چې نوم یې راته د بهادر خان ښودلی و چې البته ما په سترګو نه ولیدلی راورسېد. ما چې سلام وګرځوه نو ده راته وویل ته چېرته و کېلګي چېرته؟ بیا نو لکه زوړ یار راغی او تر غاړې وتو. د برګړندۍ په وخت کې په غوږ کې راته وویل هر څه تیار دي. بیا سره کینو او په لوړ غږ دواړو د اشرارو د ظلمونو او د انقلاب د بریو خبرې کولې چې د رستورانت خاوند یې واوري. د جدي 2مه هفته وه خو په کېلګي کې واوره نه وه شروع شوې. بس وچ ساړه وو او هر څوک به چې هوټل ته ننوت له خولې به یې بړاس خته. هوټلي 2 ګیسونه ولګول او کوټه رڼا شوه. په همدې کې 3 نور منصبداران هم راغلل او د ډوډۍ فرمایش یې ورکړ. یو منصبدار هماغه ټوکمار وردګو چې اوس بیا راغی او زه دې خبرې یو څه ترور کړم. هسې هم زه تل په ټوکمارو شکمن یم او د خندا د ماسک لاندې تیرې زیړې داړې وینم. بده یې لا دا چې ټوکمار مخامخ ما ته راغی او ویې ویل زلمیه دا خو دې عجب سرویس پیدا کړی دی. سپرلی دې څه شوې؟ زه پوهه شوم چې لومه یې راته غوړولې ده. صاحبه موټر کابل ته بیایم چې عوارض یې پیدا کړي مګر ټوکمار نه قانع کېده. زوروره په 20 سپرلیو خو یې ملا نه ماتېده. د تیلو پیسې خو به یې ایستلې وې. هسې د خالي روان کړی دی یا به سرمایهدار یې او په لږو پیسو دی ګزاره نه کېږي. د استنطاق لهجه مخ په درندېدو وه. په همدې کې بهادر خان مرستې ته راغی او ټوکمار منصبدار ته یې ویل محب الله زما میلمه دی، زما د ورکوټیوالې دوست دی، ډېرې مه ځوروه. بې هغې چورت خپل موټر ته خراب دی. داسې راته ښکاره شوه چې ټوکمار د بهادر خان نه په رتبه کې یو څه کوزو. ځکه نو لکه رټلی سپی په کړنج بیرته د رستوران ووت او غیب شو. بهادر خان بیا را سره کېناست او دواړه د امپریالیزم او امریکا غندنې ته یې دوام ورکړ. هر څومره چې تیاره کېده د منصبدارانو جوپې زیاتې دی. یوه جوپه د روسي منصبدارانو 5 کسیزه ډله هم وه. دوی هم د نورو په شان په توشکو کېناستل مګر چوپ له یوه نه چې ازبک راته ښکاره شو. ټولو پښې غځولې وې. هوټلي لکه چې د دوی د جمعې د شپې د بانډار سره روږدی وي. بې پوښتنې د پخلنځي نه د سرو کړو زرکانو د یوه لوی پتنوس سره راغی
او هر یوه ته یې په یوه ټیمي پتنوس کې یو زرک او یوه ګرده توده ډوډۍ کېښوده. یو روسي افسر چې هم په ونه د نورو نه ټیټ او هم ښایي په رتبه کې د سرجیکوټ له لویو جیبونو نه د وډکا بوتلونه ایستل او د هر یوه مخې ته یې کېښودل. غیر له بهادر خان نه نور افغاني منصبداران د روسانو د راتګ سره لکه هلکان چې د مشرانو نه لار چپوي یو یو د هوټل نه ووتل. بهادر خان هم روسانو ته عسکري احترام په ځای کړ. د هغې مشر یو دنګ او خیټو افسر ورته وموسل. بهادر خان په روسي ژبه روسي منصبدار ته څه وویل او هغه سر د هو په علامه ټیټو پاسو خوره وه. بهادر خان هوټلي ته اشاره وکړه او هغه یوه پلاستیکي لوله د یوې کڅوړې سره راوړله. پلاستیکي لوله یې ویړه کړه، د سترنج تخته وه او په کڅوړه کې دانې دواړو سره ووانلې. ټول کارونه د هماغه پلان له مخې کېدل چې په کابل کې راته جوړ شوي وو او ما لکه روباټ مصنوعي ماشین قدم په قدم تعقیباوه. د دغه پلان اصلي طرح ډاکټر زړور ښه مې یادیږي چې راتګ نه یوه ورځ د مخه د روژې په ماښام د یوې کڅوړې خرما سره راغی او د روژه ماتې نه پس یې ما ته په خندا وویل هلکه ته 3 صفتونه لري، یو د موټر دی، بل د سترنج او دا دواړه موږ ته اوس حاضر پکار دي. ما وویل چې 3 صفت مې څه دی؟ ده وویل دا به که ژوند یوه ورځ درته ووایم. د سترنج خبره یې رښتیا کوله. په دې کال زه ملي قهرمان شوی وم او د داسې تکړه لوبغاړو نه مې لوبه وګټله لکه سید حمیدالله پاچا، ګران او حاجي سرمالم. بهادر خان هم په سترنج کې بد نه و. زما په خیال په روسیه کې تحصیل کړی و او هماغلته یې زده کړی و. د کابل د مقاومت مرکز هم د ده په دې کمال خبر و. لوبه 9 ساعت روانه وه، که څه هم چې د ده هدایت دا و چې ژر مات شي، مګر ډیر کوشش یې کوه چې لوبه وګټي یا به یې زما زور ازمایه چې روسان مې جدي چیلنج وګڼي. د لوبې په منځ کې وزیر زما د اس د خور لاندې کړ. بس د ډیر فکره مې پام شو چې که وزیر واخلم نو د پیل په کشت ماتېږم. ما وزیر وانخیست او بهادر راته وموسل او گویا زما مهارت منظور کړ. داسې راته ښکاره شوه چې د روسانو هم موږ ته پام شوی او لوبه یې د سترګو له ګوټ نه څارله. بهادر خان مات شو. د لوبې په آخر کې د هغې مشر خیټور قومندان راغی. کوز تختې ته یې وکتل او بیا یې بهادر خان ته په روسي څه وویل. کپتان صاحب غواړي چې ستا سره شطرنج وکړي. کپتان صاحب ته ووایه چې مننه، مګر زه هم دا نن شپه کابل ته روان یم ځکه هوا مخ په خرابېدو ده او سالنګ په وړاندې دی، د موټر هم خوند نشته. کپتان په زوره وخندل. بس موټر به د بهادر خان په ورکشاپ کې درته جوړ کړي. ما وویل ښه دی، یو څو بساته به سره وکړو، بیا شپه په شپه رخصتېږم. تان را سره ومنله. بهادر خان ته یې څه هدایت ورکړ. هغه د موټر کیلي له ما نه واخیسته او له هوټل نه ووت. کپتان د نورو روسي منصبدارانو سلامونه ومنل. زه یې تر لاس ونیولم او د هوټل نه بهر تیارې ته ووتلو. خپل جیب ته یې بوتلم. د کیلګي د دښتې نه اوس د اغزنو سیمانو کړۍ راتاو ده. یوه نری لار چې زموږ جیب پرې روان و هم د اغزنو سیمانو د 2 دیوالونو ترمنځ تېرېده، مګر دا سیمونه په کټارو پورې نښتي وو. حال دا چې د دښتې نه چاپېر سیمونه د ښامار په شان کړۍ کوړۍ پراته وو او اورېدلې مې دي چې برقي جریان پکې ځغلېدلی و چې څوک د هغې غوڅولو ته زړه ښه نه کړي. هره خوا قوي روشني اندازونه او د سیمانو بهرنۍ خوا ته ماینونه ښخو. د کفتان کوټه هم د شینټاغې په شان یو ټیلر و. یو بستر یوې خواته، یو میز او 2 څوکۍ بلې خواته، دیوال ته تکیه، یوه کړکۍ چې خدای زده خلاصېده و که نه. یو بېشیټه ګروپ د میز پر سر زړېده. د میز پر سر د کفتان د شطرنج تخته د ډنګو بنګو دانو سره غوړېدلې پرته وه. کفتان د المارۍ نه د کنیاکو نیم ډک بوتل د 2 ګیلاسونو سره راواخیست. یو ګیلاس یې ماته ونیو، خو ما معذرت وغوښت او غوښتل مې چې ووایم چې ډاکټر منع کړی یم، خو ما ته روسي نه راتله او وروسته پوښتو
ما وی خپل انګریزي به ور باندې وازمایم. دی مسک شو په داسې انګریزي چې روسي پکې ګډه وویل. دا څنګه ډاکټر دی چې بهادر خان هم منع کړی دی. بیا یې پاس وکتل. هغه خو به نښې چې پاس په اسمان کې ناست دی. زه غلی شوم. د یو ګیلاس کنیاک په یوه سا ګړود کړل. بل ګیلاس یې ډک کړه او سترنج ته راسره کېناست. تخته یې واړوله چې سپینې دانې او اول حرکت زما شي. گویا د سترنج ادب یې په ځای کړ. خو ما وویل چې سرشکي لوبه یې. په اوله لوبه کې دواړو لکه جنګي چرګانو یو د بل زور ازمایه او تعرضي حملې مو نه کولې او لوبه مساوي شوه. دویمه هم چارګوټ شوه. په درېیمې کې ما د وزیر او د وزیر د پیل پیادهګان 2 خانې وړاندې کړل او گویا د وزیر ګمبت مې وکړ. یو پیاده مې مفت ورکړ او پوهېدم چې که دی واخلي نو بیا به د لوبې تر اخره د همدې پیاده په ساتنه بوخت وي او په همدې کې به ما ټول سپاره لوبې ته ورګډ کړي وي او بیا نو دی د حتمي ماتې سره مخامخ وو. مګر د پیاده همداسې پرېښودل هم ښه نه دي. کپتان همدا کار وکړ. په لومه کې ونښت او پیاده یې نه یوازې واخیست بلکې د هغې د ساتلو تکل یې هم کوه. ډېر ژر مې مات کړ. درېیمه لوبه ده وګټله او د څلورمې لوبې د څو چالونو نه وروسته سره پاڅېد او د کنیاکو ګیلاس یې داسې تر خولې ډک کړ چې د بوتل وروستي سوربخن څاڅکي پکې زنځول. همداسې ولاړو او تختې ته یې کتل او په عادي لهجه یې ویل فکر کوئ چې ستاسې مجاهدین به یې وګټي. ما په تعجب ورته پاس وکتل. سړی په جدیت کې مسکو. ما ویل اشرار ښه؟ د په هماغه مسکا ویل اشرار دي که مجاهدین که دشمن او که میتیژنیک که باسمچې. زما په مقصد پوهیږي؟ ما چې لا هم زنه په دواړو لاسو تکیه کړې او د خپل چال په فکر کې وم. ناڅاپه مې پام شو چې روسي جدي خبرې کوي. مګر ما بیا هم په بېطرفه لهجه ویل د وسلو خبره ده. جنگ په وسلو کېږي. اشرار خو ستاسو په 10مه برخه وسلې هم نه لري. روسي د ګیلاس نه غړوب تیر کړ او په غوسناکه لهجه یې ویل چټیات به نه سره وایو. وسله جنگ نه ګټي. په وسلو کې موږ د هټلر د مقابلې نه وو خو کوکار یې مو ورنه ویستلی. د جنگ ګټه او بایلات په نورو شیانو پورې دی. دا ځل زه ورته مسک شوم. مثلا ایډیالوژي. روسیه نور هم په غوسه شو. دا غلطه خبره ده چې ګوندې زموږ ایډیالوژي په نازیانو بره وه نو ځکه مو جنګ وګاټه. ستالین هم په دې پوهېده او خلک یې د کمونیزم په ځای په مور وطن په روسیې راټول کړل. روسیه غلی شو. نه پوهېدم چې ولې تر اوسه خوله دومره کاوا کوه. بیرته سترنج ته کېناست او زه د دفع چال لاړم. بیا نو ډېر وخت په همدې لوبې لګیا وو. په آخر کې لوبه مساوي شوه. عجیبه ده چې لویان هم د ماشومانو په څیر د لوبې په ګټلو خوشحالیږي. روسیه پوهېده چې ما په لوی لاس ګټلې لوبه مساوي کړه مګر بیا هم خوشحاله و. روسیه کېناست او سر یې دومره رانږدې کړ چې د الکولو بوی زما تر سپېږمو رسېده. په ټیټ غږ یې ویل زما پلار د سټالینګراډ په جګړه کې منصبدار او بیا وروسته همدې سټالین د یوې دسیسې په نامه اعدام کړ. ما ویل د تعصب خبره ده. ده غلی کړم. داسې په سلهاو منصبداران یې وژلي دي. په کوم یوه به یې سړی تعصب وکړي. مطلب مې دا و چې ته پوه شې چې زه ولې ستاسو د مقاومت سره خواخوږي لرم. بیا یې نو سر د تعصب په علامې وخوره وه. عجیبه ده چې د قهرمان منصبدار زوی اوس د میتیژنیک سره خواخوږي لري. د جب نه یې بټوه راویستله او یو کوت پټوی راوخو. دا مې ښځه ده. دا مې زوی دی یوري او دغه مې لور ده لارا د مسکو په اپارتمان کې اوسي. زه هم داسې غلی ناست وم او نه مې غوښتل چې داسې کومه خبره وکړم چې که ثبت شي نو د اعدام سند به مې شي. زه د روسي نه څه چې بهادر خان نه هم ویرېدم او لا هم د هغه ټوکمار منصبدار په فکر کې وم چې څه دسیسې به یې راته سازي کړي وي. عکس یې بیرته په بټوه کې کېښوده او لکه زما په زړه چې خبر وي ویې ویل بهادر خان زما دوست دی. ما او د شپې بحثونه ور باندې کړي دي. دواړه منصبداران یو او یو د بل په درد پوهیږو. د لوګر په کاریز کې چې کپتان الګ
خرخردین زهر وپاشل. د بهادر خان کورنۍ هم د نورو سره پکې کس کار شوه. په مقابل کې ماته صرف دومره ویل شوي وو چې یو ناراضي روسي منصبدار دی چې ستا سره به مرسته وکړي، مګر دای هم ویلي وو چې 100,000 ډالر غواړي. ما ناراضیتوب او 100,000 ډالر یو له بله په خلا کولی نه شول. که ناراضي دی نو پیسې ولې غواړي؟ کپتان منتظر و چې زه څه ووایم، خو زه ټکنی او سربډاله وم. په اول ځل مې یو وطن پلورونکي ته کتل، خو ده زما په سادهتوب د جادوګر په شان د شیطانت خندا وکړه. زه ستا په ټکنیتوب هم پوهیږم، بس راویې شمېره. ما هم د کوټ استر وشلوه او د ډالرو پلاستیکي کڅوړه مې ترې راویسته. د شطرنج په تخته مې وغورځوله. کپتان بې د هغې د شمېرلو نه کڅوړه لکه چې تلي پاس واچوله او په بل لاس یې ونیوله او د بسترې لاندې ننه ایستله. نور نو نه د خبرې وکړې ونه ما او پکې ځایېدل هم نه. په جیب کې هوټل ته راوستلم. بهادر خان چې بهر ولاړو د موټر کیلي راکړه او د روسي منصبدار سره یو ځای بې د خدای پامانۍ د شپې تیاره کې غیب شول. زه د ویرې رېږدېدم ځکه چې که څه توطیه یې جوړه کړې وه نو همدا یې وخت چې د وسلو سره مې ونیسي. موټر مې چالان کړ، برقونه مې ولګول او سړک ته مې مخ په کابل سم کړ. هیڅوک مې مخې ته نه و درېدلي. اکسلیټر ته مې پښه اړم کړه او مخ په دوشي مې راخپلې کړې. موټر دروند دروند کېده. پوهه شوم چې د کیلګي جبهخانې پکې رابار کړې ده. خو چې د جنګلک په فابریکه کې د موټر کمانۍ هم ډولې کړې وې. ما فکر نه کو چې د مقاومت چلونکي به دومره هوښیار وي او په زړه کې خوشحاله شوم. سهار مهال خینجان ته ورسېدم. د لړو یوه ترخه ګرده لا په وړاندې د سالنګ د پاسه لیدل کېده. هماغلته مې د نورو موټروانانو سره په چایخانه کې سباناری وکړ او ځینونه مې چې د کابل نه په سالنګ راتیر شوي وو د سړک د حال احوال پوښتنه وکړه. ټولو د تګ نه منع کړم، مګر ما وویل چې زه خو پرې ورځم. یو موټروان ویل له تا نه مخکې یو بل سرویس هم پاس لاړ او زما نصیحت یې وانه ورید، خو که نابلده ډریور دا کار وکړي ګیله هم ترې نشته. ته خو ما څو ځلې په همدې لار لیدلی، په هغه بل سرویس کې خو سپرلی وې، کلینډر ورسره نه و. تا سره خو هیڅوک نشته. چې پوه شو چې زه نه یې سارېږم، خپل کلینر ته یې وویل چې زما د موټر په ټیرونو کې زنځیرونه واچوي، مګر ما زنځیرونه نه درلودل. نو بیا موټروان په کاکاګي خپل زنځیرونه راکړل او چې ما د پیسو تجویز وکړ هغه راته په غوسه غوندې شو او ویې ویل ته چې دومره لیونی چې په دې ورځ په سالنګ تېرېږې نو زه داسې دغه درته ښکاره شوم چې پیسې به اخلم. کلینر ته یې وویل هلکه یو بیل هم ورکړه چې هلته بیا خپل قبر ور باندې وکني. بیا یې نو ماته سترګه وټومبله. دا مې هسې ټوکه کوله. د سالنګ لیوان تا کله خښېدو ته پرېږدي. څه وچه ډوډۍ او چای بوره مې د څو سرو کړو زرکانو سره احتیاطي د ځان سره واخیستله او روان شوم. شپږم څپرکی چې دوشاخ ته ورسېدم ګورم چې هغه بل سرویس په پیچومو کې زګیروي کوي او مخ په تونل روان دی. کلینر ډنډه پنج په اوږو پلی ورپسې روانو او چې هوارې ته به شو د یخنۍ د لاسه به ور وخت لکه چې د ګردلې نه د مخه روان شوی و او اوس نشول ستنېدلی. واوره پیل شوې وه او شمال د زګیرویو سره په دره کې انګازې کولې او واورې کله د سړک په سر او کله کوز درې ته دوړولې. د لید فاصله هم څو مترونو ته راکمه شوه. د موټر برپاکونه او چراغونه مې چالان کړل او د میږي په یون ورپسې روان شوم. سرویس ته ورسېدم خو د ډاره ترې مخکې کېدلی نه شوم چې د مخې نه به موټر راشي او سړک بې هغې هم نری و. واوره د ګردلې نه په څپولو بدله شوې وه، داسې چې د هغه بل سرویس د عرابو منډ څو زه ور رسېدم په واورو کې پټو. سرویس څو ځایه شاته راوښوید خو کلینر ډنډه پنج راټینګ کړ. ما هم خپله فاصله ساتله. په لار کې روسانو په هغه ځایونو کې د ښویېدو خطره وه. د سړک په سر دالانونه جوړ کړي دي چې واوره د غره نه د دالان په سر همداسې کوز درې ته وښویږي. دریم دالان ته چې ورسېدم زما وړاندې سرویس چې لا 10 متره به لرې و
تری تم شو ما موټر ودروه او کوز شوم. هر څه چې مې سترګې غړولې سرویس نه ښکاره کېده. د واورو توپان او شمال هر کار ناشونی کړی و. د دالان لاندې ځای لا تورو او زه دوه زړی وم چې ترې ووځم که نه، مګر د سرویس تری تم کېدو وسوسه راچولې وه. په همدې کې مې د لرې ځایه یو غږ واورېد. بیا مې هم د دالان نه هر څومره سترګې خښې کړې، غیر له سپینو واورو بل څه نه ښکاره کېدل. زیاتی بې صبره شوم، خو د سالنګ د واورې مې اورېدلي وو چې ډېر خلک حتی کلینران چې یو څو قدمه د موټر نه لرې شوي دي بیا یې لاره نه ده موندلې. د دالان نه بهر واوره تر زنګانه رسېدلې وه او وریاله په زور کې وه. یو ناڅاپه مې د شینټاغي ټول بکس ته پام شو چې هلته یوه اوږده رسۍ هم کړۍ کړۍ پرته وه. ویرېدم چې د جنګلک د ورکشاپ خلکو یا بهادر خان به هغه بې ځایه کړي وي. خو چې مې ټول بکس خلاص کړ پړی هماغسې کړۍ کړۍ پروت و. د هغې یو سر مې د شینټاغي د ور پورې او بل د ملا پورې ټینګ کړ. د بوتل غوټه مې ور واچوله او د دالان نه د غږ په لوري وتلم. موزې مې نه وې او ایله بیله مې بوټان د واورو لاندې په پښو کې ټینګولی شول. په واورو کې روان وم او ډېر ویرېدم چې د سړک نه کوز درې ته ونرغړم، ځکه چې سړک د غیر سړک نه چنداني نه پیژندل کېده. یو څو متره لا نه وم تللی چې بیا غږ راغی. په احتیاط مې ځان د سړک څنډې ته ورسوه او کوز مې درې ته کتل. ګورم چې لکه موږ به چې د هلکتوب په وخت کې په تشت پتنوست او کله لا هم هسې په کونوړی د واورې د پاسه خویندی کوو. یو وړوکی کنډو کوز خویدلی، ډېر لرې یو تور شی ښکاري. زه پوهه شوم چې سرویس کوز خطا شوی. پړی دومره اوږد نه و چې زه ورکوز شوی وی، او کوی هم زه بیا څه د تورې بنګړی وم چې ټولې سپرلی به مې راخېژولی وی. په همدې فکر کې وم چې یو وړوکی تور شی تر سترګو شو چې پاس راخېژي. چې نږدې شو نه ګورم چې بنیادم دی او په خاپوړو راځي. ما ورغږ کړ چې وریب مازه په ښۍ خوا ته راځه، مه ورخطا کېږه. کتل مې چې په رښتیا یې لار زما خوا ته کږه کړه، خو رفتار یې شیبه په شیبه سستېده او په هر څو قدمه کې به یې دمه کوله. ما هم تر هغې چې پړی رسېده ځان کوز ور وڅکاوه چې څو قدمه یې ته ورسېدم. نور نو هغه له حاله لوېدلی و او پس د ډېرې اوږدې دمې چې نږدې د نوې واورې لاندې پټ شوی و په خاپوړو یو څو ګامه نور هم پاس راغی. ما لاس ور اوږد کړ او لستوڼی یې په لاس راغی. کش مې که او بیا مې نو پړی د هغې نه هم چاپېر کړ او په مدار مدار پاس راختو. د پړي د شلېدو ویره هم را سره وه، ځکه همدا زموږ د ژوند یوازینی مزې و. د همدې پړي په زور سړک ته چې اوس واوره تر نامه را رسېده راوختلو او د څو ځلې د مې نه پس دالان ته ورسېدو. په غېږ کې مې شینټاغي ته وخېژاوه، هغه مې په بستر واچوه او بیا مې چې د سر او پښو نه واورې پاکې کړې پام مې شو چې ښځه وه. اووم څپرکی. غاښونه یې د یخنۍ نه سره لګېدل. اول کار چې ما وکړ د بسترې نه مې قدیفه را واخیسته او د دې د بستر مخې ته مې پرده کړه. د ځان سره مې ویل زوی یې مړه کړې، په دې حال هم ساتر. بیا مې د بکس نه لویه تولیه را واخیسته او د پردې نه شاته مې دې ته ورکړه، واخله. اول خپلې جامې وباسه چې ټولې خیشتې دي، په دې باندې ځان وچ کړه. بیا مې نو خپل پاک کمیس او پرتوګ د بکس نه واخیستل، بیا نو همدا جامې واچوه. ناڅاپه مې پام شو چې د ښځې به پښتو نه ویزده، خو بیا مې ویل تکه توره بلا ورپسې. شیبه پس راووتله خو د سړو نه رېږدېده. کمپله مې ترې تاو کړه، ورته ومې ویل اوس ګرځه چکر وهه چې لږه وینه دې په رګونو کې وغړېږي. مګر هغه د چکر څه چې د درېدو لانه وه. ځان یې په بستر کې واچوه او لنډه لنډه ساه ایستله او رېږدېده. د پلار نه مې اورېدلي وو چې د کوم
کوچی کیسه یې کوله چې همداسې یخ وهلی او خلکو په لیمڅي کې تاو کړ او په مځکه یې داسې رغړوه لکه غړکه چې ښځې موښي. ایله یې په رګونو کې وینه وزغلېده. پلار مې ویل په داسې وخت کې د ژوند علامه دا ده چې وجود سوی شروع شي، ځکه پخوا هر څه کرخت وي. یو خبرداری دا و چې بنده خوب ته پرې نږدی. ما هم همداسې په کمپله کې تاو د موټر په غولي واچوله او د غړکې شاربل مې پیل کړل. ورو ورو مې کتل چې د انجلۍ ساه راښکل ارامه او منظمه کیږي. د پلار د نصیحت سره ما هم تر هغې شاربله چې څه ویزګیروي وختل. بیا مې په کټ واچوله چې ارام وکړي. د هغې د لاس او پښو سوي شروع شوي وو او ژړلې. څو ځله مې زړه وکړ چې پښې کې یې کاږم، خو بیا به لاس نیولی شم. د شینټاغې په نغري باندې یو لوی چجو شو. هغه مې د اوبو نه ډک کړ. اوبه مې تودې کړې او په یوه کاسه کې مې اول د انجلۍ په پښو سړې اوبه واچولې او بیا مې ورو ورو تودې اوبه پرې تویولې. زه هم نه پوهېدم. پخوا هېڅکله د داسې حالات سره نه وم مخامخ شوی. څه مې چې په پوهنځي کې لوستي او اورېدلي وو هماغه مې کول. نور څه شی خو نه وو. ټینګ سور چای مې په کاشغه ورکوه او دې ته یې هم لکه چې خوند ورکړی و چې زه به لږ زڼ شوم نو د چای پیالې ته به یې سترګې کږې وې. د بهترۍ یوه علامه دا هم وه چې لر او بر د شینټاغي چوکیو، کړکۍ، نغري او نورو سامانونو ته وکتل او بیا یې زه هم په سترګو وتللم. ما ورته ویل ته نو اوس کرار آرام وکړه او زه یو ځلې بهر ووځم. رسۍ مې راواخیسته چې ګوندې یې وستوې کړم چې لږه اوږده شي. همداسې مې یې وستوې کوله او تر ملا مې تاووله. دا کار مې وکړ خو ویرېدم چې اوس به نو پړی او مړی سس شي. یو سر مې بیا ټینګ ور پورې وتاړه او بهر ته شوم. واوره لا د پخوا په شان په زور کې وه. د برنډې نه ووتلم او په خپل اټکل مې ځان هغه ځای ته ورسوه چې سرویس ترې ښویېدلی و. واورې هر څه پټ کړي وو. په توکل مې لاندې ښویېدل شروع کړل او تر هغې تلم چې زیات نو پړی ترنس شو. هره خوا مې وکتل خو د سرویس درک نه و. غږ مې وکړ خو چوپه چوپتیا وه او یوازینی غږ د واورې شرنګا وه. ښایسته شیبه ودرېدم چې ګوندې کوم تور ځای صحیح کړم. هیڅ شی نه و. زه هم یخنۍ ورخطا کړم. بیرته مې قدم په قدم ځان پاس راوڅکوه او د پړي د شلېدو ویرې پسې واخیستم. خطل مې نور هم سوکه کړل، هسې نه چې وښویږم او په مزي زور راشي. چې پاس وختم نو داسې وم لکه د واورې څیره چې موږ ماشومانو جوړوله او د پوزې په ځای مو ګازر یا د جوارو توکه په مخ ورخښوله. په برنډه کې مې کالي ټک وهل خو په ښو مې لکه چې اور یې اخیستی وي سوی کوه. په تادۍ مې د موټر د څنګ نه د هغه انتن د برنډې نه بهر خوا ته راکش کړ چې د کانکریټ نه بهر ووځي او په بیړه موټر ته وختلم. ښځه په بستر کې وه. زر مې لږې اوبه وایشولې او سره پیاله مې په لاس کې د ټکور په شان ښه لګېده. د چای سره لږ سړی وزمه شوم. د شینټاغي دننه هوا تیاره کېده او د موټر کړکۍ هم بړاس نیولې وه. ښځې سترګې پرانیستلې او اوچته کېناسته. ما ورته وویل ته کومه ژبه کوې؟ کدام زبان یاد داری؟ هغې په کمزوري موسکا ویل پښتو. ما ویل ښه نو زما خبره په غور واوره. زه لاړم. کوشش مې وکړ د سرویس پته ونه لګېده لکه چې واورې پټ کړی دی. څوک مې ژوندي ونه موندل. هغې سر وښوروه او نور څه یې ونه ویل. ما دوام ورکړ خبره ورانه ده او که دا برنډه نه وی زه او ته به هم ختم وو. نو داسې به وکړو چې خدای یې کوي. هغه منتظره وه چې زه ورته خپل پلان ووایم خو ما کوم زیری نه درلود او ومې ویل اول خو دا چې موږ اوس ژوندي یو او تر څو دا برنډه نړېدلې نه وي غیر د یخنۍ او لوږې نه بل خطر نشته. یو څه شیان خو دلته راسره شته. نغرۍ هم لرو او اوبه هم. د موټرو تودولو چل هم راځي. خو خدای زده موږ به څو ورځې یا څو هفتې دلته نښتي یو. دومره تیل نشته چې بخارۍ چالان کړو. بس په همدې یوې بړستنې او کمپلې به ګزاره کوو او ګورو به چې خدای څه کوي. ما لا خبره خلاصه کړې نه وه چې دا خوب وړې وه. د موټر هوا په څو ځلي خلاصولو او تړلو د یخچال په شان سړه شوې وه
او ما چکر وهل شروع کړل چې پوره 8 بجې شوې نو د دیوال نه مې د مخابرې ماشین راوښکه او میز ته کېناستم. د څو اشارو نه پس د هغې خوا نه ځواب راغی. چیرته یې؟ موږ در پسې خفه یو، په واورو کې ګیریم، در ختلی نشم. موږ هم ویریدو، بیا به سره ګورو به. زه پوهه شوم چې 3 ساعته پس بیا بل هدایت راکوي. ماشینګی مې بیرته په دیوال کې پټ کړ. ښځې په کرار ساه راښکله. زیر مې ور وکتل چې دا به څوک وي. بالاپوش او پتلون خو یې د کلیو د ښځو نه و. په رنګ بدو کې نه وه. اوږدې تورې څڼې لا خیشتې او خورې ورې پرتې وي. اوږده تور باڼه د غنم رنګي مخ او جګې پوزې سره جوړېدل. وریځې لکه چې په نوسي لیندۍ کړې وې. د سترګو خواته پریړې او بلې خواته نری. لاسونه مې د سړو د زوره سره وروستل او په غوسه وم چې یو بسترو هغه هم دې ښاري شیشه کې رانه واخیست. پوره په 11 بجو د مخابرې شرار شو. زر مې ماشین راویست. ډاکټر زړورو. د شینټاغې مخه بیرته ګرځولی شي. کوشش خو به وکړم چې لږه رڼا شي. بس بیرته کوز شه، په هغه زړه لاره راشه. هلته هم د شیبر نه سر کې د شنبل تنګی دی چې په اوړي کې هم کنګل وي. شیبر ته مزه په دواب میخ زرین کې به زموږ سړي درته ولاړ وي. یو میلمه هم لرم، ناممکنه ده. بس د واورو د منځه راووت. رخصت یې کړه. نه کیږي، سیاسره ده. سیاسره څه مرګ غواړي؟ بس د واورو نه راووتله، موټر یې اوښتی و. رخصت یې کړه، امر دی. نه کیږي، مخ وګیڼی کېږه کنه. ختمه یې کړه، امر دی. په دواب کې به سره خبر شو. مخابره هم ختمه شوه. ماشین مې ځای په ځای کړ. ډېره شیبه د سړو له لاسه په موټر کې لر او بر ګرځېدم. د پښو ګوتو مې سوی کوه. ناڅاپه ښځه په بستر کې کېناسته. لر او بر یې وکتل، په لوړ غږ یې نارې کړې. زه چیرته یم؟ ما وویل ارامه شه. ته په سالنګ کې، په موټر کې، په بستر کې. په چورت کې لاړه او بیا یې ځان راټول کړ او بیرته پرېوته. خو چې ما ته یې وکتل چې ولاړ یم نو ویې ویل بل بستر نشته؟ ما وویل نه، د شپې هم څه نه دي پاتې. څمله هغه پرېوته، خو څو شېبې پس بیرته راپاڅېده او په نرۍ مسکا یې وویل په دې بستر کې خو دواړه ځایږو. ما د شرمه ورته نور کتلی نه شو. شا مې ور واړوله چې ستا خوب پوره شي بیا به زه سر ولګوم. سهار مهال واوره ودرېده. ما چای دم کړ، یو څه وچې شودې وې. هغه مې ورګډې کړې. وچه ډوډۍ مې چې راوړې وه اوس داسې کلکه وه لکه د اریا. هغه مې په نغري توده کړه. ښځه هم زما په ښکالو را کېناسته او د کوڅیو په چونټې کولو یې شروع وکړه. هغې ته مې د شودو چای او یوه ډوډۍ بستر ته وروړه او ما نغري ته هم ځان ګرموه او هم مې سباناری کوه. وروسته راپاڅېده او د سیلانیانو په دود په نغري وګرځېده. د کړکۍ نه بهر یې د واورو پړقند لمر ننداره وکړه. بیا یې ما ته وکتل او په خندا یې وویل اوس نو ستا د خوب وار دی. ما نور سد ته ونه کتل او بستر ته وختم. مازدیګر مهال مې کوشش وکړ چې د موټر مخه کوز پلو واړوم، خو په برنډه کې دلته هلته باد واوره دلی کړې وه او کنګل شوې وه چې د بیل زور هم چنداني ور باندې نه رسېده. په شواخون مې تر ماښامه یو څه مځکه توره کړه، خو بیا مې خپلې بې عقلۍ ته پام شو چې که مخه یې راوګرځوم بیا هم د برنډې نه بهر لر او بر په سړک تر نامه واورې پرتې دي او چېرته موټر ور باندې تلی شي. چې موټر ته وختلم نو د سرکړي زرک بوی و. دا زما وروستی زرک و. ښځې هر څه تیار کړي و او دواړو په قرار او په اشتها وخوړل. د چای په وخت کې مې هغه پوښتنې شروع کړې چې په زړه کې مې غمباده جوړه کړې وه. اوس خو په یوه قفس کې لوېدلي یو. نو څه دې ویل چې یو بل وپېژنو؟ تا وار را باندې ړومبی کړ. ما هم همدا غوښتل. زه به د ځانه درته وایم نوم مې دی ترینا. په ما دا نوم بد ولګېد. ترینا خو پیرنګی نوم دی یا به روسي وي. هغې وخندل. په اصل کې شاترینه وم، خو د نازه مې کور کې ترینا بولي. پلار مې مدیر یار محمد خان د سپین زر شرکت د محاسبې مدیر و. خاوند مې نورالله نخباب. پوه شوم چې د پخې پرچمۍ کورنۍ ده او میړی د امین ورور عبدالله امین په خپل امر په کندوز کې اعدام کړی و، خو هیڅ مې ونه ویل. هغې دوام ورکړ. میړه مې ظالم امین وواژه.
مور او پلار مې کابل ته کډه شول. په کندوز کې مځکې لرو. زه یې په حاصل پسې راغلی وم. وریژې مې خرڅې کړې او بیرته کابل ته روانه یم. نور نو غلی شوه. ما وویل زه ډاکټر محب الله یم. هغې په خندا وویل بس چې دا موټر مې ولید ومې پیژندې. د کندوز او خان آباد ترمنځ دومره لار نه ده. ستا د موټر ډنډوره ټولو ته رسېدلې وه. اوس دې ولې د ډاکټرۍ نه موټروانۍ ته طرفې وکړه. ډاکټري ورکه کړې او د سوال کشکول یې ورک کړې چې هر مریض ته دې نیولې وي. د مریض پیسې داسې وي لکه د مړي خیرات. اوس کابل ته روان وم چې موټر څه عوارض پیدا کړي او بیا نو زه پوهه شو د سرویس موټرواني. شاترینې په ځیر راته وکتل او بیا یې مرموزه مسکا وکړه. د مجاهدینو سره خو به کار نه کوي؟ ما ویل نه، اشرار ګوره او ما ګوره. که هغې وراغله بیا به د ډاکټر پر ځای کوډګر او حکیم جیان د خلکو علاج کوي. شاترینه یوه شیبه غلې وه او زما د خبرو جاج یې اخیسته. بیا یې نو داشته یې راخوشې کړه. نو بېګا دې د چا سره ګرګتا یعنې ټیلیګرافي مخابره کوله. د ځان سره مې ویل محب الله ګله لاړې. ایله مې په مخابره کې د ډاکټر زړور نصیحت ته پام شو چې ښځه ختمه کړه. اوس نو دا ضروري شوه. پخوا مې داسې ګڼله چې دا به په دوشي کې چیرته ښکته کړم او زه به د وسلو سره د واپ ته روان شم. مګر اوس د ښځې ژوندي پرېښودل د ملي مقاومت سره خیانت و. په هغه شپه مې شاترینې ته هېڅ ست ونه کړ او په خپل بستر کې پرېوتم. څه شیبه پس دا هم راغله او د بستر په څنګ کې کېناسته. د سړو نه رېږدېده او زه تر ستوني په بړستن کې پټ وم. ډېر وخت همداسې غلې ناسته وه او بیا چې ما شاور واړوه دا هم پاڅېده او د زګیرویو سره یې په موټر کې قدم وهل شروع کړل. ما ته خوب نه راته او په دې فکر کې وم چې په ښځې څه چل وکړم. یوه لاره یې دا وه چې د برنډې نه یې وباسم او بیا یې کوزه ورغړوم. بله یې دا چې همدلته یې زنده یې کړم. مګر په زړه کې پوهېدم چې یو هم اسانه نه و. ما چې په هلکتوب کې مرغۍ حلالولو له هم به مخ بلې خوا ته واړوه. پلار مې د نورو په روایت یو څه ناړامۍ او خونونه کړي وو، خو هغه په ځوانۍ کې و. په خوږیاڼو کې قدغن د ده نه هم د نورو په شان پسه جوړ کړی و. مور خو مې داسې وه چې زه یې نه پرېښودم چې ماښام مرغۍ ځالې ته راځي هغه وولم. خوله به یې راته چینګه کړه او په ژړغوني اواز به یې ویل مه کوه. خوارکۍ خپل کورګي ته یې پناه وړې ده. واړه سوزګوري بچوړي به یې ورته ناست وي چې اوس به مې مورکۍ راځي. بیا مې وویل چې اوس د افغانستان د مرګ او ژوند سوال دی او زما وړې انګېرنې پکې نه ځایږي. که دغه وسله زه ونه رسوم او یا حکومت پرې پخوا د پخوا نه خبر شي نو ګویا په لوی لاس مې ملي مقاومت مات کړ او د خیانت دا کړۍ به تل په غاړه ګرځوم. شاترینه لکه کوکرۍ چې د کوټې نه بهر پاتې شي سونګېده او لر او بر ګرځېده. ما د ځانه سره ویل چې د روس نانځه کې اوس سالنګ ته نڅا کوه. خو د ځان سره یو څه هماغسې خجالت وم چې په وړکتوب کې به د نورو د لومونه د مړزانو د غلا کولو نه پس راته پیدا شو. د کوز درې نه د لیوانو غم لړلې ساندې راتلې او کله به داسې شور ماشور شو لکه د یو بل سره چې جنګونه کوي. پوه شوم چې دا بلاوې د شاترینې د سرویس په مړو لګیا دي. د تنهایۍ او د پیړیو د نامرادیو څپه هم د خوب په شان راباندې راتله. یو ځلې مې کتل چې راغله او په بستر زما شاته راننوته. زه اریان شوم چې اوس به څه کوم. زه یې د مرګ تابعه نیسم او دا په بستر راننوځي. یو عجیبه وږمه ترې راتله. ډاکټران پوهیږي چې هر بنیادم ځان له بوی لري چې پخپله پرې نه پوهیږي، خو لکه د ګوتو نښه د هماغه بنیادم د پیژندو علامه وي. سپی او غوا هم خپل او پردی په همدې پیژني. خپل بچي ته یې را پرېږدي او پردی وشړي. په اوله کې سره نیولی او شخ پروت وم، خو ورو ورو بستر ته ودېده او ورسره د خوب څپې راتلې. نه پوهېږم چې د ځوانۍ څپه وه او که د یخنۍ زور، خو لکه موږ به چې په هلکتوب کې د شارو د بچي دپاره د ملخانو د نیولو تکل کوه،
په ګونډو به کرار ورنږدې شو چې رانه ټوپ ونه کړي. شاترینه لکه زنځه ورو راښویېده او ما هم ځان ترې لرې نه کړ. سهار مهال ړنګه بنګه په غیږ کې راته پرته وه. په خوب کې مې یو څه ښکالو واورېده چې راویښ شوم نو یو قسم کریغي او غراره و چې کله به راغی او کله به غلی شو. په ځای کې کېناستم. شاترینه مې ولیده چې د چای دپاره اوبه یې شوي او د کړکۍ نه بهر خواته ګوري. پاڅېدم او د موټر نه کوز شوم. دا هم راپسې راغله. لمر داسې د واورو د پاسه ځلېده چې سترګې مې وبرېښېدې. هېڅ شی نه ښکارېده. بیرته موټر ته ننوتو او نیمه وچه ډوډۍ چې د یخ له لاسه کلکه شوې وه او زموږ وروستۍ ذخیره وه په شریکه په چای کې لمدول او خوړله مو. یو نیم غږ او د موټر غراره لا هم راته. بیا ووتلو. دا ځل مې یو تور لوګی تر سترګو شو چې د کوز له هخوا په هوا او بیا ورک شو. شاترینې ته مې وویل تا هم دود ولید؟ هغې ویل هو لکه چې د کوم موټر وي. ډېره شیبه پس د یوه تراکتور د دود نلۍ په یوه کږلیچې کې را پیدا شوه او بیرته ورکه شوه. اوس نو موږ دواړه احساساتي شوي وو. هغې زما لاس نیولی و، درګرده یې سولاوه. ناڅاپه تراکتور را پیدا شو او دا ځل مو غونډ ولید. د هغې تر شا دوه نور تراکتورونه وو. د سر تراکتور د سړک په منځ کې پل ایسته او وروستنی هر یو د سړک یوې خواته سره غبرګ روان و او واوره یې د سړک دواړو غاړو ته غورځوله، مګر ما ته یې یون د میږي ښکارېده. ویرېدم چې بیرته ونه ګرځي. پړی مې راواخیست، ملا مې وتړله او غوښتل مې چې ورپسې ورشم، خو شاترینې مې لاس ټینګ ونیو. مزه یو ته چې تا هم رانه واوره وخوري، بیا به څه کوم؟ یو څه حیران او ټکنی شوم. په غوسه مې ویل تا را سره څه پی پریښي دي؟ خو هغې نه خوشې کولم. عجیبه ده چې د شاترینې لاسونه هم پاسته وو، هم محکم. ناچاره مې پړی له ملا خلاص کړ او بیرته موټر ته وختم چې یو څه مې د زړه درزا کمه شي. هم نجات ته خوشحاله وم او هم ورنه ویرېدم چې په ما پسې نه وي راغلي. د کړکۍ نه مې مخکنی تراکتور ولیده، د برنډې بهر ځای ته راورسېده. شاترینې ته مې ویل چې ته ځان خلکو ته مه ښکاره کوه. زه ورکوز شوم. که ګورم یو سورسری روسي د تراکتور په جلو ناست دی، کمیس یې په ځان نه و، سګرټ یې له خولې زنګېده. روسانو د خپل دباو د ښودلو دپاره په ژمي کې همداسې نمایشونه ورکول. کله به روسي چې نیم به له غړو واورې په ځان موښلې او سپرلیو به یې د سالنګ په ژمي کې ننداره کوله، مګر دې هم نتیجه نه به ورکړې، ځکه خلکو به د همدغه باټو روسانو پسې ویل چې د خوږ غوښه یې خوړلې، ځکه په ځان نه پوهیږي. ترڅنګ یو افغاني معابر چې ټول په سرجي جامو کې پټو، جورابې خولۍ وه چې یوازې اوبلنې سترګې او خوله یې ښکارېده چې بړاسونه ترې ختل. دواړو په روسي خبرې کولې. اورېدلی مې و چې هر روسی ځان له یو افغاني ګوډاګی لري. د ترجمان نه مې پوښتنه وکړه چې تونل به کله خلاص شي. د روسي ته ترجمه کړه او روسي داسې په زوره وخندل چې د خېټې ګونځې سره وپړپېدلې. تونل زر خلاصېږي، په 2-3 هفتو کې، غم یې مه کوه. بیا جدي شو، په ګوتو یې ورځې وشمېرلې. 2 ورځې تر تونله، بیا 10 یا 12 ورځې د تونل جنوب ته تر جبل سراج. ترجمان ویل ایله په 12 ورځو کې د خنجان نه دلته ورسېدو. هغې خوا واوره بیخي زیاته ده، نو ښه به دا وي چې د موټر مخ واړوي او بیرته خنجان پلو ولاړ شي. پلاس مې شوروي ته هغه واوره وښوده چې لا هم د برنډې په منځ کې د موټر شاوخوا خره وه. هغه تراکتور پرې را پرېښود او پاکه یې کړه. ما د موټر مخ بیرته کوز پلو راواړوه. پخوا تر دې چې روان شم ترجمان ته مې ویل 10-20 متره بره خوا سرویس د سپرلیو سره کوز لوېدلی دی چې خبر یې واخلی چې څوک ژوندی دی او که نه. نور مې د هغې ترجمانۍ او د روسي ځواب ته ونه کتل او موټر مې روان کړ. له پیچو مې چې پناه شو، شاترینه د بستر نه راغله او په څنګ کې مې کېناسته.
په خنجان کې تم نشو او ما غوښتل چې په بیړه ځان دوشي ته ورسوم چې له هغه ځایه زړه لاره ونیسم. شاترینه خوشحاله معلومېده او ځان یې بې سببه رانږدې کوه چې ما په اوږه پورې وهله. دی راته په معصومانه خندا وویل ډېر تیز روانې، د موټر ټکان مې خوځوي. ما ورته ونه ویل چې دا څنګه ټکان دی چې بلې خواته دې نه ټېل وهي او نږدې ده چې زما په غېږ کې دې کښېنوي. تر دوشي پورې مې زړه کې د شیطان او رحمان مقابله وه. وژنه یې مه وژنه، د اسلامي احکامو نه نیولې تر پښتني عنعناتو حتی د شاعرانو او حکیمانو پورې ټولو ته مې روي وروړه. نه پوهېدم چې کوم امر د شیطان دی او کوم د رحمان. که قسم ورکړم چې چاته به د مخابرې حال نه وای نو د پرچمۍ په قسم څه اعتبار. که یې وژنم د هغه شاعر خبر راته ولاړه وه چې تو از چنگال گرگم در بودی چودی د ماقبت خود گرگ بودی. په دې خو خوشحالي نه وه په کار چې د مخابرې په موضوع نه وه خبره. په خپله مخابره د اعدام دپاره کافي وه. یوې خواته دا متل راته ولاړو چې مار وژلی ښه دی او کار کاړی، بلې خواته خو ګیاڼیواله وه چې هغې بله سرنده غږوله. د خنجانو نه کوز هوا نرمه شوه، واوره نه وه او د سړک سیند لوري کوز هلکانو د شولو په پټیو کې چې اوس یې مازې سوار یعنې وډ پاتې وې وري پویول. داسې راته ښکاره شوه چې نجلۍ زما په اندېښنې پوهېږي. هغې هم ځان راټول کړی و او په فکر کې ډوبه وه. مازدیګر دوشي ته ورسېدو. د بازار په لر سر کې مې موټر د سیند په غاړه ودروه. ورته مې وویل شاترینې ته همدلته کښېنه چې زه لږ زهر او مرګ راوړم چې دواړه د لوږې نه مرو. هغې وویل زه به هم در سره لاړه شم. ما وویل نه، زه د سیاسرې سره په بازار کې په چکر روږدی نه یم. هغه موسکه شوه او نور یې هېڅ ونه ویل. ښکته شوم او یوه اشنا هوټل ته لاړم. هوټلي ته مې پس د روغبړه نه د 20 سرو کړو زرکانو فرمایش ورکړ. هغه راته په حیرانتیا مسک شو خو وریتول یې شروع کړل. خپل شاګرد یې واستو چې یو څه زرکان د نورو هوټلونو پور کړي او 20 تودې ډوډۍ راوړي. په هوټل کې د مسافرو ګڼه ګوڼه وه چې د کابل په نیت روان شوي او د لارې د بندېدو د لاسه دلته دوشي کې ګیر پاتې وو. اکثره یې چپن والا، موزي او کلوشې والا وو. خپلو بسترو ته یې تکیه کړې وه او چایونه یې څښل. د ټولو ما ته پام و چې په 20 زرکانو څه کوم. زما په سادګۍ او ښاریتوب خندېدل. د 20 زرکو په پیسو روغ په څه کېږي. ما یوه ګرده ډوډۍ د هوټلي د څنګ پیچلي دسترخوانه واخیسته او په ولاړې مې شخوند پرې واهه چې ګورم 2 منصبداران چې سرې پټۍ په ګریوان او بازوګانو لګولې وې هوټل ته راننوتل. ما ټکان وخوړ او د هوټلي سره په خبرو شوم چې مخ مې ونه ویني، خو چا په شا وټپولم مخ مې واړوه او د ټوکمار منصبدار په لیدو مې غونې زیږ شو. د ځانه سره مې وویل لا حول ولا صورته تیږه شه او روغبړ ته مې خوله بیرته کوله چې هغه را باندې ړومبی شو. اوهو زموږ د کندو شاته خټخټي راغلی دي نه، ته د کیلګي نه په 3 شپو کې ایله تر دوشي را ورسېدې او که دې بیا موټر وارث پیدا کړل. ما کوشش کو چې غږ کې مې ریږد ونه ویني او په سالنګ کې د بند پاتې کېدو کیسه مې ورته وکړه. په همدې وخت کې هوټلي را باندې غږ کړ چې زرکان تیار دي. ټوکمار منصبدار ډک پتنوس ته یې بیا یې ما ته وکتل. زه پوهېدم چې ته سرمایهدار یې، خو په دې نه پوهېدم چې په یو سر 12 زرکان ګړود کوي او که سپرلی لرې. ما یو ګونګ ځواب ورکړ دواړه صحیح دي. زر مې هوټلي ته پیسې ورکړې، ده او د ده ملګري ته مې په لاس سلام ورکړ او په داسې قدمونو چې بیړه ترې ښکاره نه شي راووتلم. په منډه موټر ته ورغلم. شاترینې میز صفا کړی او په غوره کې ناسته وه. د زرکانو تودې ډوډۍ بوی ته یې د شوقه سترګې پټې کړې او بیا د بسم الله یې پېښه ورباندې وکړه. زما اشتها لاړه په خپله مخه.
د ډریور سیټ ته ورتلم چې په بیړه موټر روان کړم، خو ګورم چې ټوکمار منصبدار مې مخې ته شین شو. دا لا څه چې پاس راوخت، د ښځې په لیدو یو څه ټکنی شو، خو سړی ډېر جدي معلومېده او وار د واره یې شروع وکړه: خورجانې ته به لږ د موټر نه ووځې چې زه د محب الله خان سره یو څو خبرې لرم. شاترینه هیڅ وارخطا نه شوه، وی ویل نه زه نه کوزېږم، ته خپلې خبرې کوه. منصبدار ما ته وکتل او بیا یې بې مقدمې وویل: ښه ده، ته په موټر کې مخابره لرې؟ ما په خندا ځواب ورکړ: که لرلی مې تا ته به مې مخابره کړې وه چې په یوه هلیکوپټر کې زرکان راواستوه او د سالنګ د یخنۍ نه مې بچ کړه. منصبدار دې ټوکې ته ونه خندل. د همدې سیمې نه وړمه شپه کابل ته مخابره شوې ده. ما وویل زما یې پرې څه؟ هغه وویل تا به کړي وي. د با د استعمال نه پوهه شوم چې سړی د شک په حال کې دی. ما هم پیشرو وکړ. په خلقي نظام کې خو د خودزد گفتن او برستن نشته، نو ته څنګه ما په ناطقه حکم کوي؟ ناطقه حکم نه کوم، دغه مخابره یا د کوم موټر نه شوې ده چې که دا کار شوی وي نو ستا موټر د ډېرو بد او بلاو نه ډک دی، او یا به د کوم کور یا بل مرکز نه شوي وي چې زموږ نور ملګري پلټونکي دي. شاترینې خبره پکې ګډه کړه. مخابرې څه ویل؟ منصبدار ویل خدای زده څه شي پر به ما ته یې مضمون معلوم نه دی، بس وظیفه راکړه شوه چې د دوشي او سالنګ ټولې توابې ورپسې وغواړم. حتما د اشرارو لاس پکې دی. زما زړه درزا شروع کړه، خو شاترینې په مفصل ډول ورته د سرویس دا اوښتو او د خپل نجات کیسه تېره کړه، او بیا یې وویل دا 3 شپې کېږي چې زه په همدې موټر کې یم. منصبدار ورته وویل خورې پوښتنه عیب نه وي، ته څوک یې؟ شاترینه موسکه شوه او د جیب نه یو عکس لرونکی کارت راویست او منصبدار ته یې ورکړ. منصبدار د هغې مخه او شا او امضاګانې په دقت وکتلې او بیا یې وویل ملګرې ترې نه، موږ ټول ستا د نامې او انقلابي کارنامو سره اشنا یو. ستا خاوند چې امینیانو مړ کړ هغه د ټول کندوز ولایتي امیر و. موږ هم د امینیانو سټه ویستله او کلمه ګویي مو ورپرې نه ښوده. ما په تعجب شاترینې ته وکتل، خو هغې خپله معصومانه مسکا را باندې ازمایله. ټوکمار منصبدار په ډېر احترام وویل ملګرې ترې نه، زما ګستاخي معاف کړه، نه مې پېژندلی. شاترینې په رسمي لهجه وویل فرق نه کوي، موږ ټول باید د انقلاب ګټې تر هر څه مقدمې وګڼو. منصبدار وویل که ستا اجازه وي موږ به د دغه سړي موټر ولټو چې د مخابرې ماشین پکې شته او که نه. شاترینې په امرانه لهجه ویل ما چې د خپلو 3 ورځو کیسه درته بیان کړه هغه ستا د ساتیرۍ دپاره نه وه. ما وویل ته به پوهه شې چې که مخابره شوی وی زه به پرې خبره وی. منصبدار وړوکی شوی و، خو بیا هم لکه زیلي ماشوم د خبرې نه ناوښته. ملګرې کیدای شي چې ته به هغه ساعت د موټر نه کوزه شوی وي او ده به مخابره کړې وي. شاترینې ترخه خندا وکړه ته وایې د سالنګ په هغه سړو کې به زه د موټر نه کوزه شوی وم او ده به بیا ماشین چالان کړی وي او هلته به په کابل کې سړی ورته تیار ناستو او دا ټول کارونه به یې کړي وي او زه به د موټر نه بهر یخنۍ کنګل کړې نه وم. په رښتیا چې د لینن خبره په انقلابونو کې هم احمقان شته. منصبدار بیا خبرې ته ځان جوړوه چې شاترینې پرې بړچ وهل. بس په حیا کې ښکته شو که نه ستا امیر ته ټلیفون کوم. د ټوکمار منصبدار مخ تک سور شو، ژبه یې په شونډو څو ځلې راښکله، خو خبره یې ونه کړه او د موټر نه کوز شو. شاترینې راته زیر زیر وکتل. د مارکس دا خبره مې ډېره خوښېده چې د نړۍ سالنګ ځپلو سره یو شی او په زرکانو مزې وکړی، خو ډوډۍ زما تر ستوني نه تېرېده. دا 2یم ځل و چې ټوکمار منصبدار د سپي په شان رټل شوی و، خو زه پوهېدم چې دا قسم خلک په اسانه د خپل ښکار نه لاس اخیستونکي نه دي. په ظاهره کې خو یې زما په کمزورۍ ګوته نه شوی ښودلی، مګر د زړه په کوم ګوټ کې را باندې شکي و، لکه خوړونکی سپی چې د فقیر نه چار چاپېره ګرځي او کله به یې لستوڼي ته خوله واچوي او کله یې پاینسۍ ته بس ګرځي چې چیرته به یې غاښ ونښلي. شاترینې ته مې ویل چې د ډوډۍ سره راښکته شي او د سیند په غاړه دې ناسته وي چې زه په موټر کې تیل واچوم. د بازار په بل سر کې د تیلو ټانکو چې په لاس چلېده 2 بوتلونه پکې ولاړو.
چې د بمبه کولو سره به یو ډک شو، هغه بل به موټر کې تویېده. هلته زما بیړه وه او دلته د بوډا ټانک والا مټې د کړکۍ په شان وچې وې او چې به یې 10 پمپونه ووهل بیا به ستړی و. زه هم ورسره کومکي شوم چې ایله مو په نیم ساعت کې ډک کړ. هسې خو 2 پالتو ټانکۍ لا ډکې وې مګر نامعلوم سفر په مخ کې و او زه چې له اره بې زړه سړی یم تل احتیاط کوم. هرې خوا ته مې کتل چې ټوکمار بلا بیا را پسې رانه شي. چې د سیند غاړې ته ورسېدم شاترینه د ماښام په لمانځه ولاړه وه. تر اوسه یې زما جامې په ځان وې او د هلک په شان یې ښکارېده. ما هم په بیړه چاراندام وکړ. دا اول ځل و چې پس له 4 ورځو د مسحې په ځای اودس کوم او په لمانځه ودرېږم. بس فرض مې وکړل، په بیړه موټر ته وختم او چالان مې کړ. هغې سلام وګرځو خو بیرته ودرېده او نیت یې وتاړه. ما ورغږ کړ لینن نه ویلي چې دین د ټولنې افیم دی، خو هغې په اوږدو آیاتونو لمانځه ته دوام ورکړ. د زیګمون فروید دا خبره را یاده شوه چې د ښځې د تادۍ او بیړې سره ورانه ده. چې خلاصه شوه نو اوږده دعا یې وکړه، یا به ماته د حده زیاته اوږده ښکارېده. د دې هم زما بیړې ته پام شوی و او په زغر د موټر ته راوختله. د دوشي په پله تیر شو او زړه لار مې ونیوله. سم د لاسه خو زما نیت دا و چې هر څومره کیدای شي د ټوکمار منصبدار نه لرې شم. نیم ساعت مو مزل وکړ او تر شا هم کوم څراغ را پسې نه راته. موټر مې د سړک نه کوز د سیند غاړې ته کوز کړ. هماغلته مې ماشین او څراغونه مړه کړل او د سیند غاړې ته کوز شوم. شاترینه هم را پسې راغله. دواړه مخامخ د سیند د غاړې په تیږو کېناستو او شاترین ویل اوس د دې پټ پټونې حکمت راته بیان کړه. پس د ډېره فکره مې ایله د خبرې لړۍ جوړه کړه. یو څو ساعته به همدلته یو چې شپه پخه شي بیا دې نو بیرته دوشي ته بیایم او همالته دې پرېږدم. نور نو ته پوهه شو کار دی. په تیارې کې مو د یو بل مخونه نه شو لیدلی او دا حالات زما خوښ و ځکه چې سترګې مې کتلی نه شوې چې ترې وشرمېږم. هغې په تعجب ویل دلته مې په سارا پرېږدې؟ ما ویل نه، خپل اشنا هوټلي سره دې معرفي کوم. هغه به یا کوټه درکړي یا به د بل موټر کې سپره کړي چې بیرته کندوز ته لاړه شي. او یا هغې ویل او یا څه معنی؟ ما ویل او یا به د ټوکمار منصبدار ته وسپاري چې د خپل ګوند دی او کومه لار به در وښي. هغې پوښتنه وکړه ته بیا څه کوې؟ ما په رښتیا هم ځواب نه درلود. ومې ویل زه ځواب نه لرم، بس ځان به چېرته پناه کړم چې د سالنګ لار خلاصه شي بیرته به کابل ته روان شم. هغې پس له ډېره فکر وویل ته وایې هغه به درته لار نه وي نیولي؟ نورو تاڼو ته به یې خبر نه وي ورکړی؟ که یوازې اوجره وی ورځه یو قسم به تیر شوی وی. دا ستا موټر خو د پټېدو نه دی. ما ویل خدای راوستې ده. بیا نو غلی و. د تیارې د زیاتېدو سره د دوشي د سیند غړمبا هم زیاتېده. د سیند نه پورې غاړې د څه شي د پښو نارې راتلې. زه پوهېدم چې کوم اس یا بهاڼ د کور نه بهر پاتې دی او خاوند یې رابولي. شاترینې د شپې چوپتیا ماته کړه. ته به حال وایې که به یې نه وایې، خو زه یو څه در باندې پوهه شوې یم. ما ویل څه پوهه شوې؟ دا هم لکه خبره چې جوړوي. ډېره شیبه غلې وه. بیا یې ویل نوره نه پوهېږم خو څه فساد درکې شته. زما په تحلیل د مجاهدینو سره یې. ما یې خبره غوڅوله خو دې دوام ورکړ. زما په خیال کوم پیغام یا کوم شی مجاهدینو ته رسوي. مخابره خو دې ما ولیده مګر زما په خیال په دې موټر کې د کوم شی پټ کړی دی. زه هم حیران شوم او هم په خپلې سادګۍ په غوسه. دا دومره شیپرونه، دا اسرارآمیزه حرکات، دا بهانې او نمایشونه ټول یې عادي ښځې ایسته په ډیران کې راته وغورځول. ټول طلسم یې راله مات کړ. نور نو ماته د انکار یا اقرار دپاره څه پاتې نه و. شاترینې زما ورخطایۍ نه لیده خو زه پوهېدم چې دا پوهېده د هیلۍ یو سیل زموږ په سر تیر شو او وزرونو یې شرنګا کوه. د سیند پورې غاړه له کوم کلي نه د سورلنډیانو نیول شروع شو او د سپو غپا ورسره غبرګه شوه. دغو غږونو لکه د تل په شان د یوازیتوب خفګان او د خپلې ناکامۍ د احساس څپه را باندې راوسته. په دې بې پایانه او بې غوره دنیا کې انقلاب، جهاد، مقاومت هسې لوبې وې. سبا به موږ یو هم نه یو او بیا به هم د شپې سورلنډي نولیږي
او د سپو به ورسره سوال او ځواب وي. شاترینه هم لکه چې زما په پریکونسۍ راغلې وه، هغه هم غلې وه. ډېر وروسته په داسې غږ چې د شپې خاموشي خرابه نه کړي وویل که زه وایم چې زه هم د مجاهدینو سره کار کوم وبه یې منې؟ ما وویل نه. دی ویل سمه ده، که ووایم ستا د ایډیال سره خواخوږي لرم وبه یې منې؟ ما وویل نه. دی وویل د پړانګ او پاڼ ترمنځ ګیري. ما ومنله، همداسې خو ښکاري. هغې کټ کټ وخندل. د وتلو چل درځي؟ ما وویل بس دومره پوهېږم چې تا باید دوشي کې پرېږدم. هغې ویل دا یې چاره نه ده، زه به قومندان ته څه وایم چې ډاکټر د سرویس سره په کوم سیند کې لاهو شو. ما ویل ورته ووایه چې ډاکټر د مجاهدینو سره کار کوي. مخابره همده کړې او اوس په زړه لار د کابل خواته روان دی. هغې په خندا وویل ستا سره خو همدا ښایي، خو که دا مې کولی په دوشي کې ښه موقع وه، بله لار راوښایه. ما ویل بله لار همدا چې همدلته د سیند کې لاهو کړم. هغې بیا وخندل. دا سیند خو د دوشي خواته بهیږي، هلته چې د مشهورې پرچمۍ مړی ستا منلی قومندان د اوبو نه راوباسي نو بیا به ښه ترې خلاص شي. دې خندل او ما ته غوسه راتله.